د همدې لوړو ژورو باراني اوبه په دې کاسه کې راټولیږي، خو مدیریت یې صالح جان او د کورنۍ غړو ډیر په زحمتونو کړی. دا سربند له خلیج هیوادونو د مزدورۍ په راوړو شخصي پیسو آباد شوی چې په یو وخت ترې 200 جریبه ځمکه اوبه کیدای شي. که د کلني حاصل په حساب یې ارزونه وشي، د 1 میلیون افغانیو په ارزښت د غالو دانو د کرکیلي ظرفیت لري. صالح جان وایي د چینې او باراني اوبو په اسره یې دا سربند آباد کړی او ورلاندې ځمکه یې کښت آماده کړې ده. مو نوم صالح جان دی. دا ډیم تقریبا د 200 جربو د ځمکې خړوبولو ظرفیت لري، خو په دې اوس په حال 15 جربه مځکه ده چې په داتنه خړوبو دغه ته هاتې اوبه رسولی شي. او دا مخته اوبه ډېره کمه وه، په دې کې هېڅ شی نه وه، ډېره کمه ظاهره وه د اوبو چینه بهېدله. کله مې دا ډیم وتړلو او ځمکه مو ته جوړه کړله، یوازینه چې مې ځمکې ته نوره مځکه نه درلودې د کلیوالي رابطه ګټه رسوي غنم مشي، او داسې بل صوبین چې وشي وکړو هغه خرڅوو تقریبا د 2.5 لاکو منه مې ته د صوبینو حاصل ورکوي. د سربند کې په غیر فني توګه د نسلي کبانو روزنه بله ګټه بلل کیږي. دوی له شاوخوا 80,000 زیات کبان د اوبو ته خوشي کړي چې د نسل زیاتېدو له کبله دا مهال له 1.5 لږ هم اوښتي او نږدې وختونو کې مارکیټ ته د عرضه کېدو جوګه ګرځي. تقریبا دغه سربند کې چې دی د 1.5 لک پیره ماهیان دي، او دغه نسل چې د نور په ډېرېدو دی، تقریبا په راتلونکي وختو کې به د دې جوګه وګرځي چې دا مارکیټو ته د خرڅلاو لپاره وړاندې شي. اقتصادي اغېزې دغه ده چې د مارکیټ لپاره له نورو ولایتو څخه لکه ننګرهار څخه میون راځي، نو دغه ځای به تازه میون ورځي. یو بل خبره ده چې د خلکو لپاره به ډېر اقتصادي او ارزانه به تمامېږي. احمد پاچا د هیواد پرمختګ په خپل لاس د ځان او خلکو لپاره په کار او خولو تویولو کې ویني. دی وایي د دا ډول افکارو ترویج نه یوازې دا چې ملتونه له احتیاجۍ ژغوري، بلکې خپل کلي د سمسورتیا ترڅنګ آبادولی هم شي. دوی ښه فکر ده چې دا ډیم جوړ شوی دی، دا پټیو ته یو ځای جوړ شوی ده، نو د دوی ګټه چې دا خپله ګټه ده. لکه مثال د دې کلي ښکلا ډېره شوې ده، د دې بند سره سربند سره همداسې که ونې نیالګي کېنولي، بادامې کېنولي، دا ټوله ښکلا یو خو د کلي ته ښکلا ورکړل شوې، بله ګټه چې ده دوی ته رسیږي. داسې نفر چې لکه داسې نور پیدا شي، داسې خپل کلي ته خدمت وکړي په هر برخه کې، یو دا نه چې سربند. د کرنې او باغدارۍ برخه کې د میلیونونو افغانیو شخصي شتمنۍ لګښت د خوست په کچه دا کمساری ګام بللی شو، کوم چې د صالح جان او وروڼو په مشترکو هڅو پورته شوی. هیلهمندۍ دا دي چې له دې وروسته نور خلک هم وهڅېږي چې له موجوده امکاناتو د ډېر څه د لاسته راوړلو لپاره لاس په کار شي.